د طالبانو حوصله نور افغان حکومت ته ختمه شوه. طالبانو ولې نور خبرې نه کوي؟ تازه طالبانو څه ویلي دي؟ وضعیت به خراب شي او که ښه نور حال له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په کابل کې به د بندیانو د خوشي کولو لپاره پلاوی نور له دولت سره د بندیانو پر خوشي کولو خبرې ونه کړي. د طالب ورپکو ویان داسې مهال له حکومت سره د بندیانو په سره د خوشي کولو لپاره د ځانګړي شوي پلاوي د مذاکراتي فریقون خبره کوي چې تېره ورځ حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره غوره شوي پلاوي عبدالمتین بیګ ویل چې هغه طالبان به خوشي نه کړي چې په لویو جنایتونو د لویو بریدونو په ترسره کولو کې لاس لري. ټاکل شوی د طالب ورپکو راغلي د کسیز پلاوي سره د دغې وسلوالې ډلې د هغو بندیانو د خوشي کولو پر سر تخنیکي خبرې وشي چې په تېر شوي وه په نږدې څو ورځو کې خوشي شي. د افغان کشالې د حل لپاره تېرو څو کلونو راهیسې په کور دننه سیمه او نړۍ کې هڅې روان دي چې تېره میاشت په دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ توافقنامه لاسلیک شوه. د دغه هوکړلیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د 10 هېوادونو د استازو ګډون درلوده. د هوکړلیک یوه برخه د دولت د 1000 بندیانو په بدل کې د طالب ورپکو د 15 بندیانو خوشي کول راغلي وو چې افغان ولسمشر هم په مشروط ډول دا شرط ومانه، خو زیاته کړه چې طالبان به په خپل تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا وسلوالو طالبانو په هوکړه کې یو بنسټیز ټکی له افغان دولت سره د طالبانو مخامخ خبرې وې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند وایي چې افغان حکومت په یوه بله بهانه د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو بهیر ځنډوي. د نوموړي په وینا د شوي هوکړې له مخې باید حکومت د بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي، خو په خبره تر اوسه حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت د هغو 15 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه چې د لویو بریدونو په طرح او ترسره کولو کې لاس لري، خو طالب ورپکې هم د بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کوي او اوس له حکومت سره په دې برخه کې د مذاکراتو ځنډول هم د یو فشار په توګه کاروي. شاهین زیاتوي چې نور به د دوی تخنیکي مرکزي پلاوی په هغو غونډو کې برخه وانخلي چې په وینا یې بې فایلې وي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا د نړیوال افت سربیره دغې وسلوالې ډلې خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او د حکومت او نړیوالو د وار اوربند غوښتنې وړاندیزونو ته یې هرکلی نه دی ویلی.